په جهنم کې داسې وادیان دي محترمه چې هر وادي د یو بل نه مختلفه ده او په هر وادي کې چې کوم د مختلف قسم عذابونه ملاويږي. یو وادي ته ویل کېږي محترمه ابهب وادي، هغه کې چې کوم د یو کوی دی او هغه هم د خطرناک دی، هغه چې کوم د بیا خاص کر د متکبرینو لپاره څوک چې په دنیا کې چې کوم د تکبر کې دغه لپاره تیار شوی دی. بل ته ویل کېږي محترمه ویل دام چې کوم د یو وادي دا دام ډېر خطرناک ده، په دې کې یو کوی دی هغه دومره جوړ دی محترمه که چېرته هغې ته یو کاڼی وغورځولی شي نو 40 کاله کې به چې کوم دی هغه ښکته ونه رسېږي. دومره خطرناکه وادي ده محترمه دغه. بل ته ویل کېږي محترمه جب الحزن، دا چې کوم دی خاص کر د ریاکار قاریانو دپاره او د علماو دپاره دغه دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې یوه ورځ د نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې صحابه تاسو چې کوم دی روزانه هر ورځ چې کوم دی د جب الحزن نه چې کوم دی فراغ غواړئ. بیا صحابه تپوس وکړئ ای د الله رسوله دا جب الحزن دا څه شی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا په جهنم کې یو کوی دی او جهنم چې کوم دی په خپله 100 ځل چې کوم دی دین امان غواړي. هغه جهنم محترمه چې د هغې به 80,000 واګې وي، 80,000 واګې به وي او هر واګې به چې کوم دی 80,000 فرشتو نیولي وي. دومره خطرناک غټ جهنم به وي. دغه جهنم به چې کوم دی د ورځې 100 ځل د دې وادي نه چې کوم دی د کوی نه به امان غواړي. دومره خطرناک کوی دی او دې ته به کم کس ورغورځولی شي؟ دغه ریاکار قاریان چې دا ریاکاري کوي دا به ورغورځولی شي. بل ته ویل کېږي محترمه وادي غی وادي، دا به چې کوم دی ډېره زیاته چې کوم دی ډوبه وي او ګرمه به وي. د دې نه به چې کوم دی ټولې وادیانې هغه امان غواړي. دې ته به کم خلک ورغورځولی شي؟ دې ته به چې کوم دی بېمازان ورغورځولی شي، زناکاران، شرابیان او دا شان سودخوران او هغه خلک چې د مور او پلار نافرماني کوي او دا شان دا پردی حق چې کوم دی هغه خوري، دا خلک به چې کوم دی ته ورغورځولی شي. عزتمندو نور احادیثو کې راځي چې د جهنم 80,000 وادیان دي، 80,000. دا خو ما صرف یو 3 چې کوم دی بیان کړلی، 80,000 وادیان دي حدیثو کې راغلي دي او هر وادي چې کوم دی د یو بل مختلفه ده. په هر وادي کې چې کوم دی مختلف قسم عذابونه ملاويږي. یو وادي پکې دا هم د محترمو چې په هغې کې به د اور یو نهر وي، د اور یو نهر به بهیږي او د هغې غاړې ته به چې کوم دی 80,000 مختلف قسم ځناور وي، یعنې ماران لماران دا شی نه به وي. په دغه اور کې به چې کوم دی انسان سوځېږي، ګناهګاران کوم چې ګناهګار وي د کافرانو لپاره خاص کر چې کله هلته نه راوځي نو دغه ماران به چې کوم دی په دغه باندې بیا حمله کوي. څومره خطرناک ځای دی محترمو. نو عزتمندو نو بیا موږ او تاسو له لږ سوچ پکار دی چې آیا موږ او تاسو دغه ځای لپاره څومره سوچ کړی دی، څومره تیاری هم کړی دی. موږ خو شپه ورځ چې کوم دی په دنیا پسې نښتي، دنیا نه پوره کېږي. شپه ورځ د دنیا په کارونو پسې او که موږ وګورو محترمو نن دا څو ورځې کېږي باران نه دی شوی، څومره زیاته ګرمي ده. دې ګرمۍ ته موږ او تاسو د ټینګې نه یو. بیا به موږ او تاسو د جهنم هغه اور څنګه ټینګ شو چې هغه 3,000 کاله چې کوم دی بلکې شوی اور دی، خطرناک اور دی محترمو. هغې ته موږ تاسو څنګه ټینګ شو؟ د هغې ګرمایش ته به څنګه ټینګ شو؟ الله جل شانه دې اول ما ته د تاسو په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د جهنم د اور نه وساتي، د جهنم د عذاب نه وساتي او الله جل شانه دې موږ او تاسو په ورځ د قیامت سپین مخ راپاسي، د تور مخ راپاسولو نه الله جل شانه موږ او تاسو وساتي او الله جل شانه دې موږ او تاسو عمل نامې په خیر اسبان راکړي. د 10 لاس عمل نامونه دې الله جل شانه موږ او تاسو په امن امان وساتي.